داخل نشي دا ډېر ګران ځای شو اوس جنت تل دا خواسانه خبره نه ده به ګور لولې ګور وې دا ور ګور او هغه عذابونه چې بده د دې د اهل لپاره ما بده ور کې تیر کړی دي وې شکل وکاته هغه د باسي سره دي ور سورې د بده باسي نور باندې وی ویل زما د استاپ عزت او جلال باندې قسمي هیڅ کوم دل داخل نشي شکل دې حالاتونه دا خبر شو زم په کوی کی دې مشکلات دی ور دی ولنبې دي دغه نور سره رب العالمین دا به خوښ پرستی او خوشاته باندې پټ کی به اوس ور شوی ګوره چې کله ورغه وستا په عزت مې قسمې زویر دم دې خبر نه چې ایڅوبته نجات مندنه کی نجات مگر هغه بخمه خدله داخلي وایش پرستی مننه انسان د جهنم په طرف باندې رواني او تکلیفونه برداشت کول الله د دین لپاره ودا جنت په طرف سره رواني امام بخاری مسلم کې د دوړ روایت را نقل کړي جنت پټ شوی به تکالیف باندې اور پټ شوی به خواهشات چې کم سره خواهش پرسي بری دنیا کې کېد شي انسان مګر الله جهنم لبوسي او کم سره چې خواهش پرسي نه کېد شي انسان الله جنت لبوسي دې وجه نه بل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې جنت نه داخل شوم بده کې ډېر یو مزیدار قصر ولیدو او کور ما ویل لمن هذا دا به شاده پاره وی ویل شو چې دا قریش دی او سړي د پاره رسول الله فرمایي ومدا امید وساتو چې دې شدا بزومه فقيل بما تويل شو لعمر بن الخطاب دا قصر دا بلډینګ دا عمر بن الخطاب دی دله عمر شه ورزي عمر شه ویلي وک غیرستانه وی ابا حفص لا دخلته زبخه مخصاله کول داخل شوی وي او ته غیرتی شړې ته باغې ځکه نوې نو ما اسنه شي خفنش عمر رضی الله عنه څخه وژړل وی ویل یا رسول الله پتا باندې چرته غیر یو شړې غیرت کې معنا چې د شکر له ورځي هغه خبري ورغله به یو حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج او جنت لاړو دنه مخ یو شړې دغه په دا کشاره اوریدو جبريل نه پوښتنه وکړه چې دا شړې څوک دی دا بلال شیب دی دنیا له شکل پر تراغه بلال نه دا پوښتنه وکړه چې ته کوم عمل کوي چې ته غواړې جنت کې ګرځېلې رسول الله مخ کې لاړو دی خادم په صفات وی ویل یا رسول الله زما خو چرته بل عمل نشته خو شکل او د شو کوم نو دوه رکعات موږ به کوم دغه عمل باندې څنګه الله دومره ته خوشاله او راضي چې ایستا د سړي جنت نور داخل امام ترمذی حدیث نقل کړي پر روایت عبد الله بن مسعود او دا ډېر مزیدار حدیث دی توجه رسول الله فرمایلی دی وېزما ملاقات شو د ابراهيم عليه السلام سره چې کوم شپه باندې برزه ختم معراج نه فقال ما تجبر يا محمد استف امت باندې اسمه رسول السلام وای او دا اطلاع ورته ورکړه چې دا جنت ډېر مزیدار خاور لري پګي او بل لري او دا ډاګ دی د دې ونی چې دی هغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سوچ دغه تسبیحات باندې په یو تسبیح باندې وونه الله راټوکي دا انسان په دکان کې نسیم دا ویلې شو کبل را باندې روان دا ویلې شو کبل گاډي کې نسیم دا ویلې شي چې کله انسان مرشي به یو سبحان الله ارمان دل ورشي دا څومره په له العاب کې موږ دا څه وخت یې سبحان الله دا معنا الله دا هر قسم نقصان نه پاک دی والحمد لله دا معنا چې څومره صفاتونه د کمال دي دا ټول څنګه الله له ثابت دي ولا اله الا الله نشره حقدار د بندګۍ شوا د الله نه الله ډېر انتهایی لوی دی عظیم ذات یو بل حدیث کې راځي په روایت جابر سے رسول الله فرمایلی دی من قال سبحان الله وبحمده ویچا چې د شی ویل سبحان الله وبحمده الله د هر قسم نقصان نه پاک دی او ټول د کمال صفاتونه غل ثابت دي جنت کې ورته رب العالمین یو کجوره ورنال کی ورته وکړلی شي او دنیا کې پیدا ده د الله نبی فرمایي که دومره ګناهونه دي کړي لکه د سین زګ الله رب العزت مستاف دغه سبحان الله وبحمده باندې جسل کړ دی ویلې دغه ټول ګناهونه الله ختم کی سورہ فرقان کې الله فرمایي چې الله به ایسه د نیکی ورته واړي اسیا چې هغه فرعون خزوا ایمیل ربي اے رب سما جوړ کمال عندك اساس ربيتن يكور بالجنه و جنت دې معلومه کې جنت شتا زګه خو اسیا دا طلب کړو او حدیث کې دا راځي من بنا لله مسجدا بنى الله بيتا في الجنه رسول الله فرمایي چې کوم سړی د الله لپاره په دې دنیا کې جمعات مسجد جوړ کړي رب العالمین بدله په اغه دنیا جنت کې یو کور جوړ کړي بل حدیث کې راځي
چې دا به څومره شي یو ظالم مرغه یاد کړی دغه شی وړغونه ځاله ده رسول الله ویل د دې ظالم په اندازه باندې کار شې دي شړې په دې جمعات کې وکي معنا دی وی کړي په اندازه باندې کار وکي دې شړې رسول الله فرمایي رب العالمین په غي دنیا کې پور جوړې د جنت جنت یو حدیث کې راځي پر روایت د ابو موسی اشعری رسول الله فرمایلی دي وی چې کله رب العالمین د یو سړي د بچی روحواله او قبضيږي نو به ورته وایي چې اے ملک الموت وېزما ته بندا هغه بچی دا روح تاسو را قبض کی چې سترګې ورمانې خنې دي هغه را قبض کی د ځړمه واده امر ټوله کړه هغه ویل چې نعم یو بچی لرلو او دا روح موږ را واخصو رب العالمین به وایي چې فما قال دي سړي نو سو ویلې جزه فزه وکړي کنه نو ملک الموت ورته وی شي استحمد ویل او د شي ویل شي ان لله و انا الیه راجعون الله رب العزت به وی چې جوړه کړي له زمره بندر لپاره بیتن یو قربري جنت کې او نو مرده کې بیت الحمد ستا بچی دی هغه برکه درک مرګ فیصله رب العالمین وکړه نو کته څومره جزه فزه وکړي هغه جوړیږي به روح به کې نه راځي خبره دارا چې انسان په صبر وکړي او د شي وی شي ان لله و انا الیه راجعون پم د یو دعا باندې رب العالمین دی انسان له جنت کې کور جوړ کړي دا کور نوم به دی بیت الحمد د حمد کور یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي څوک چې بشپورس کې دوله رکعات کې شواره دی فرضونه ان دا سنت وکي الله رب العزت الله یو کور په جنت کې جوړي سار سنت دی او نماز بخین سنت دی او د قشن د ماقام او ماخستن انسان د دې اهتمام کوي رسول الله فرمایي نتیجه به دی چې رب العالمین بدلا او اغه دنیا کې یو کور جوړ کی دې جنت ډېر دروازې دي جنتین شکل ورزي دغه لپاره مخکې قران کې الله فرمایي اخلاص شي خوشبوئی په څومره اندازه باندې وړاندې روانه ده او ارش جهنمین دې دوی شکل نږدې راوړل شي یو د دروازې خلای شي دا بڑا شروع جدي به ورختا شي دغه نه به ورسره به عذاب لبوجي دنه او د عذاب د الله نبی فرمایي چې په خلک ورته زنجیر یو دنه کړی شي کندتار او د خاص اندانو به بار کړی شي او به بلند جهنم کې پروتي دلیل به دې باندې چې دروازې د غوړ لپاره مشته د لپاره خود مؤمنانو لپاره مخکې نه خلاص شي کله چې دې اور ورځي د جهنم څوکیداران ورته وي تاسو د الله رسولان نو راغلي د الله ایتونه تاسو نو بیان کړی او د دې ورځې د ملاقات نه تاسو نو يرولي دا ټول بو شي ولنه کانو چې تاسو ارشد دینه پوي او بیا تاسو مخالفتونه کړی دي نو اوسې په زور باندې ونه بس دې کو غواړي کنه غواړي الله به په زور بوشي قران کې رب العالمین فرمایي جنتونه د عدن خلاص کړي شي به د خلکو لپاره دروازې او تکي به کړي او دیو به هر قسم میوه او شراب ځان لرا غواړي رسول الله فرمایي فروید سهل ابن سعد جنت کې ته دروازې دي دغه دروازه شاغله ویل شي باب الریان دې باندې باندې داخلي کې مگر هغه انسانان چې هغه روزدار دي روزه کې لوګم دا وتند نه خو لیکن دا تند ډیره سخت به نسبت سره لوګیلا او بل حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي چې خرچ کړه او انفاق کړه دو شیونه ان دو جوړې لکه دو جامې شوي دو اصله شولې فواله چې بګیره چې ارشي دی یو نه وینا د الله په دلاره کې وې د انسان له دعوت کې دي شي بلنه به کې دي شي د جنت د دروازو چې یا عبد الله اې د الله بنده دا غره ده کم سړی چې هغه د منځ ولا وي د له باب الصلاه خو نه आवाजونه کې دي شي چې په دنیا کې جهادونه کړی دي جهاد دروازه بدل आवाज کوي او چې صدقې ور کړی د صدقې دروازه بدل आवाज کوي چې په موږ باندې راځي مجاهدین مزل له دروازې چې په موږ راځي او کم سړی چې روزدار دی دغه لپاره باب ریان आवाज کې دي شي ابو بکر شبي ویلي وېسما مور پلان استنه قربان یا رسول الله دغه څوک به چې په ټولو دروازو باندې غل आवाज کې دي شي ام دغه شند دي ذکر او کاظمین الغیظ او صدقه او جهاد او منځ روزه رسول الله ویل نعم وارجو امید ستم ان تكون منهم چې هغه تم په هغه انسانانو کې وي چې د جنت د ټولو دروازې تعالی واسونه حقیقت چې ابو بکر هم دوره اوچت انسانو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي
وی اڅو بداس کني چې او د سوګي ورکه ساو د سوګي معنی تکمیل او به وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله گوئی کوم دې خبر باندې چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه کی واجب دی شریک نشته او دا گوئی کوم چې محمد د الله بنده او رسول دی د جنت د ټولې دروازې ته واړه د اخلاص شي د داخلي کې چې په کومه باندې او غواړي او رسول سره دغه ټکړه یې شوی دا امام ترمذی روایت چې اللهم اجعلني لما وغرزوا من التوابين دا اغه انسانانو چې توبه استری وي وجعلني ما وغرزوا من المطهرين دا اغه پاکانو دا ام ظاهري پاکه ام باطني حدیث کې راځي رسول الله فرمای ما من مسلمین نشته هیڅ مسلمان چې دا غره پر درې بچي وفات او بلوغ لري رسیدلی نه مگر دا چې کله جنت ته ور داخليږي د توړو دروازو سره ورته غوي مخامخ شي او من ايها شاء دخل شي په کومه دروازه د سړی وګړي د ځان سره به داخلي او په دې شرط باندې چې دې انسان په صبر کړی یو جزې فجر باندې کړی نه نو موږ تاسو دا خبره وکړي یو مو دا ویل چې جنت شته کوم انسان چې دین انکار کوي دا غلطه خبره ده فهم د جنت لپاره دروازې له د عرش جدا جدا لیکن دغه جنت د سړی داخلي کې په ایمان منځ باندې د فرش حفاظت باندې په فیدی مجلس نه کول د وادي پابندي د امانت لحاظ د منځه حفاظت خلکو له خیر ور کول شکل چې جوړول چې تعالی سړی وګوري چې الله رایج ځکه ستاسو دا شکل بالکل د الله د قانون برابر جوړي د قران او سنت لاندې ژوند تیرول د مصیبت په وخت کې صبر کول او د نعمت په وخت کې شکر مسلمانانو باندې بدنام نه لګول د مسلمانانو مابین کې جداین را وصله د خلکو په ژوند کې اسلامینه د ګاونډي سره سلوک چې بادشاہ او دروغونه وای پاک دامنی اختیارول معاملې کې نرمي ډېر اهل عیال الله رب عزت درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي ایمان درکې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي پریوته شړې غره اوچتای دی شړې کار نه غل کار پیدا کوي د خپل شر د خلکو نه بند کوي دا کارونه چې کله انسان وکینو الله رب العزت به دې جنت ته ور داخل کی سبب ان شاء الله د جنت پر اخواله او د قشن دغه د نمونه بارکه خبرې چې څومره نمونه دي او څومره دې پر اخواله دي الله رب العزت دې موږ تاسو اهل جنت وګرځي وصلی الله تعالی